ویزې زیات ملګري هم دا پوښتنې کوي چې امارات ویزې به خلاصې شوي نه وي یا به خلاصېږي نه او یا به یې وخت ورته مشخص کړی نه وي. ګورئ دوستانو تر ننه پورې چې زه دې په اړه څه نه وایم دا په دې معنی دی چې کوم نوي بدلون پکې نه دی راغلی. نو اماراتو ویزې تر ننه پورې افغانانو پر مخ په نورمال ډول نه دي خلاصې شوي. البته پیملي ویزې کېږي خو هغو کسانو لپاره څوک چې دوبۍ ویزې ولري او د دوی تنخواګانې زیاتې او د دوی میخنه په ویزه کې ښیي نو هغه کولی شي خپل ماشومان خپلې مېرمنې لپاره ویزې واخلي خو نور په نورمال ډول افغانانو ته ویزې نه کېږي. تاسو چې کوم کسان وایي چې زه درته ویزه کوم هغې نه اول ثبوت وغواړئ. البته به په کمو پیسو باندې خامخا به زیاتې پیسې درڅخه اخلي خو اول ترې ثبوت وغواړئ چې کوم چاته دوی ویزه ایستلي که نه او بیا هغې نه وروسته ورسره خبرې وکړئ هسې نه چې تاسو باندې جعلي ویزې وپلوري. مخکې هم ډېر داسې شوي دی چې ځینې کسانو جعلي ویزې ورته لیږلي دي چې دا ویزه مونږ ایستلې ده خو تاسو هغې پسې مه ځئ. کم څوک چې تاسو ته وایي چې مونږ ویزې درته وبس اول خو کېږي نه بیا هم که یو چا طریقه برابره کړې وه نو هغې نه ثبوت وغواړئ چې کوم چاته ویزه ایستلي که نه او که چېرې تا ته هم وایي چې ته مونږ ویزه ایستلي هغه په آی سی پي کوم سیسټم چې دی د جوازات په هغې کې په انلاین ډول وګورئ که چېرته ستا معلومات په هغې کې موجود وو نو بیا صحیح ده که موجود نه وو نو داسې ویزو پسې مه ځئ او دا ویزې مه اخلئ ځکه چې یو خو به هم پیسې لاړې شي بل به مو هلته اماراتو نه تاسو بیرته راوګرځولی شئ او شاید کابل میدان کې هم تاسو ته اجازه درنه کړی شي. سمه ده نور که د دې په اړه کوم څه وو هغې لپاره احمد ټایمز تعقیب کړئ. مننه.